مجاهد نه د امریکا مرستو ته اړتیا شته او نه ورسره مذاکره کوو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. ښه راغلاست بدري نیوز ته. پر الله سره ویډیو کې ګورو، چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له العربیه ټلویزیون سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له امریکا سره همکاري او مذاکره نه کوو، خو نړیواله ټولنه دې طالبان په رسمیت پیژني. دغه طالب مشر په ورته وخت کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز د مرکې پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې شتون هم درک کړی دی. دا اوس هم د کلی خبر تر بیاخي چارې ښه وخت.